ولسوال یا قومندان یا والي یا وزیر صاحب داخله دی راته کتلي چې ستا څه حال دی دا مو د خوښ خبره دا مه شوړه دا هغه بیا عوض راکوي چې هغه یو د شریک نه لري نو دا سړي درنده یې جوړ کړ زموږ زامن یې د بالا ټیټه سمه که بالا چالانه بیا پلار ته رالي ول هغه والله ول څه وم مز اخم الله سم شلم تلم زول زوی په مس مګر د برګۍ ډکوه یعنې زوله ډکوه دلته د برګۍ نظام د وزیر صاحب داخله صدروالي صاحب در ولسوال صاحب دغه چوکۍ داسې خرڅېږي صاحب زما چې پختا کتنې راکتې چې په هوټل کې ډوډۍ رانیسته پر الله به ژاړو دا ستاسې قدمونه په هر څه یوازې به د الله څخه غواړو په دې ژاړو کې چې تاسې کاږئ یا زه کاږم یا بل کاږي یا بل کاږي دا مې د کورو د کلي خپله کیسه ده یعنې زما نه زه به نورو ټول ته دی مالېږم لکه یو روغ رمی سړی چې یې مګر صبر مې الله ته کړي د افغانستان مسله پر دغه ځای ولاړه وایي شریم ته دوه ډریوران ناست دي دا خارجیانو کښېنولي دا موټر به خامخا چې به کېږي یو شرنګ والا خپله چپاسې پر یو اړخ وموټي مګر بیا شرنګ کې دور کې هغه به ټوټه ټوټه کړي مګر بیا هم قرآن چې الله نازل کړی دی الله پاک وعده مو سره کړې دی ساتم جن څلوېښت کاله د افغانستان نه جنګ کېږي یعنې هغه قدرتمن خارجیان لکه روسان لکه امریکایان چې بیا یې هم داسې تجاوز کړي موږ یې په خپله فشار سره اچولي که چیرې یک طرفه جنګ دا به په اول یوه کال ماتې خوري نن امریکایان هم د ماتې سره مخ دي روسان خو مخ په تاسې ولیده دا به وایي چې غني پروردګاره دغه ستا د قرآن فیصله په افغانستان کې مخ ته بوځي یعنې نن داسې نه دی چې یو خارجیان یعنې ټوله نړۍ و افغانستان ته مچ یعنې چې دا نورې بې لمانځي رامنځته دي بې سترۍ رامنځته دي د ورور حق رامنځته دی حرام د بینه کللي دي دا دون انسانان متوجد بیا هم د افغانانو د مسلمانانو دا عقیده ده وایي الله چې تا کړي هغه رقم ده نور هېڅ نشته که د افغانانو ټول وسلې ونیول نه به چا کالي اغوستي وای نه به چا څوک ته په مخه ورتلای دا د الله نصرت دی مرګ ستاسې به یقین صبر کوه الله یې غني پروردګار دې پر هر قدم زر نیکۍ درکړي مینه لایق